ګوره پی ټی آی چې کومه پارټي ده کنه پاکستان تحریک انصاف دا د شخصیاتو پارټي ده دا شخصیاتو جماعت دی تاسو وګورئ د پی ټی آی بنیاد عمران خان یې دی او چې د څومره کارکنان دي هغه صرف یو عمران خان پسې روان دي تاسو د پی ټی آی نه عمران خان ماینس کې نو دا پارټي صفر شو دا ختم شو ګوره په د کرنٹ سچویشن کې کوم وګورو کنه عمران خان چې کله جیل ته لاړ دا غې نه پس موږ د پارټي صورتحال وګورو نو پارټي د دې مکمل ختم شوه ګوره موږ آل اوور چې وګورو کنه پاکستان کې دی پولیټکس نو هغه مکمل صفر دی که موږ سند وګورو که پنجاب وګورو که موږ کې پی کې وګورو که موږ بلوچستان وګورو ټولو کې د دوی کارکردګي صفر ده دوی سره پارټي کې بل داسې لیډرشپ نشته چې هغه ټول کارکنان را یوځای کړي راوباسي د عمران خان دپاره سټرګل وکړي تاسو وګورئ کنه چې د پنجاب کم ایم ان ایز ایم پی ایس دي د هغې بیانیه جدا ده تاسو د عمران خان خور ته وګورئ د هغې طرز سیاست جدا دی د هغې بیانیه جدا ده تاسو بلوچستان کې وګورئ د هغه ځای چې کم ایم ان ایز ایم پی ایس دي د هغوی بیانیه جدا ده که موږ دلته کې پی کې کې وګورو الیمین ګنډاپور بیانیه جدا ده د نور ایم پی ایز جدا ده د ایم ان ایز جدا ده خپل مینځ کې نښتې دي لیکن داسې یو کس پکې نشته چې هغه دا ټول را یوځای کړي او دا پارټۍ له یو نوی رنګ ورکړي او د عمران خان دپاره څه کوشش وکړي هغه د جیل نه را بهر کړي هلته پنجاب کې چې کوم دی د عمران خان خور علیما خان هغه لګیا د هغه وایي بجټ به کې پی کې نه پاس کېږي تر څو هغه پوره بجټ نه پاس کېږي تر څو پورې چې د عمران خان حوالې سره مذاکرات نه شوي دلته امین ګنډاپور چې کوم دی هغه لګیا دی په اسمبلی کې بجټ هم پیس شو اوس په دا پاس هم شي نور پروسس هم پکې وشي دا د پی ټي آی هغه سیاست دی دغه شان دی که موږ جمعیت علما اسلام ته وګورو هغه هم په دې پاکستان کې سیاست کوي پولیټکس کوي جمعیت علما اسلام چې کوم دی نو هغه د شخصیاتو جماعت نه دی دا نه چې یو پارټۍ ته یو شخصیت راغی او بس هغه چې کوم دی پارټۍ کې کار کوو او بیا یې پرېښود او بس هغه سره کارکنان نه الحمدلله جمعیت علما اسلام یو داسې جماعت دی چې دې جماعت ته یو شخصیت راغلی دی او هغه ځان سره کوم د نورو پارټو نه خلک راوستی دي هغه شخصیت واپس تللی دی خو هغه کارکنان ورسره بیا نه یې تللی دا صرف یو واحد جمعیت علما اسلام دا پارټي ده ګوره په دې پارټۍ کې داسې شخصیت وکنه چې هغې د جمعیت علما اسلام د بنیاد نو ډېر لوی نومونه یې زه هغه نومونه نه اخلم ولې چې زه هغه نومونه اخیستل نه غواړم ولې چې هغه یو ډېر لوی شخصیت دی زه د هغې قدر او احترام کوم هغې په جماعت کې ډېر زیات خدمات دي او جماعت له یو پهچان ورکړی دی خو چې کله هغې د جماعت د دستور خلاف لاړل د منشور خلاف لاړل نو د جمعیت بیانیه یې پرېښوده نو بیا جماعت هغه د پارټۍ نه وویستل هغې سره د کارکنانو یو خپل لګاو یو خپل ځکه یو کس په پارټۍ کې وخت تیروي 40-45 سال په یو پارټۍ کې تیر کړي او بیا هغه پارټۍ کې ډېر ځان سره کارکنان جوړ کړي یو خپل رشته به جوړه کړي کارکنانو سره هغه شخصیت چې ته بیا د پارټۍ نه وباسې نو خامخا کارکن هم خفه کېږي کارکن مفیضي خو تاسو کتل چې هغې وویستل خو کارکن لا بیا په پارټۍ کې موجود دی ولې چې کارکن بیانیه هغه ته واضحه ده د پارټۍ دستور ورته مخې ته پروت دی منشور ورته پروت دی هغې په هغې باندې عمل کوي هغې شخصیاتو پسې نه ځي نو دا د پولیټیکل سیاسي جماعتونه د دې کامیابي چې کوم ده هغه په دې کې ده چې د پارټۍ په منشور او په دستور باندې کار وشي کومه پارټۍ کې چې هم شخصیاتو باندې پارټۍ چلیږي نو د هغې بیا هیڅ فیوچر نه وي اوس تاسو ګورئ چې عمران خان فی الحال لا په جیل کې د پارټۍ دا حال دی دا که خدای مکه عمران خان لاړه د دنیا نه وفات شو د هغې نه پس په دې پارټۍ څه کېږي تاسو دې ته سوچ وکړئ چې هغه لا موجود دی او دا هر څه کېږي یعنی د جیل نه پیغامات هم راځي د هغې ټویټر اکاونټ هم چې کوم دی هینډل کېږي لګیا دی هغې نه پوسټونه موسټونه کېږي ډېر هر څه روان دي خلک ورسره ملاویږي او د پارټۍ دا حال دی نو که عمران خان سبا وفات شو یا بل څه شو نو بیا به د پارټۍ څه کېږي دا خبرې چې په دې باندې سوچ پکار دی